علیکم دوستانو، زه یم عرفان خان او په نننۍ ټیوټوریال کې به موږ دا چې کوم لاسو ټول دی د هغه متعلق به خبرې کوو. لاسو ټول پولیګونل اینډ میګنیټیک لاسو ټول دغو باره کې به خبرې کوو. زه یو ایمیج راخلم، ما دا یو ایمیج دا یو به سلیکټ کړو. دا ایمیج زه اوپن کوم. دا ایمیج ما ته اوس راغی. اوس په دغه کې زه غواړم چې لږ څه ایریا سلیکټ کړم. تاسو په دغې باندې دا ایریا سلیکټ کولی شئ. که چېرې تاسو ته څه ایریا په کار نه وي، تاسو د کیبورډ نه الټ پریس کړئ او بیا یې داسې سلیکټ کړئ. دغه به ختم شي. که چېرې تاسو شفټ پریس کړئ شفټ، نو هغه به مزید دا به ایډ شي. که چېرې شفټ اینډ الټ تاسو دواړه پریس کړئ نو دغه به داسې شي چې کوم ځای باندې تاسو سلیکشن راشي. فار ایگزامپل دا سلیکشن داسې شوی دی، ما شفټ الټ پریس کړو. دا چې کومه سلیکټډ ایریا ده څه دغه به پاتې شي، او نوره چې ده هغه به ختم شي. دوستانو په دغه کې چې کوم د پولیګانو لاسو ټول دی دغه هم دغه کار کوي. دغه باندې هم تاسو سلیکشن کولی شئ. که چېرې تاسو شفټ پریس کړئ ورسره دغه به بالکل سټریټ به وي، بالکل د ده چې کوم ډرایینګ وي څه دغه به بالکل سټریټ وي. او تاسو دغې سره هم دغه کار کولی شئ. فار ایگزامپل دا موږ یو سلیکشن جوړ کړ. اوس زه شفټ اینډ الټ ما دواړه پریس کړي دي. دغه باندې زه داسې راځم. اوس تاسو ګورئ چې کومه ایریا زموږ په سلیکشن کې راغله هغه پاتې شوه، هغې نه علاوه چې کومه ایریا وه هغه ختم شوه. نو دا دغه کار کوي. دا ټول تقریبا سیم دي سره. او دا چې کوم میګنیټیک ده دغه تاسو یو ځلې کلیک وکړئ. زه دا سلیکشن ډي سلیکټ کوم. تاسو ګورئ ورته ما دلته کلیک وکړو، بیا زه راځم دغه بیا تاسو چې کوم تاسو کرسر وي تاسو خالي هغه مو کوئ. هغه چې کوم تاسو کرسر وي هغه به دا ټریکینګ به ورکوي او دغه باندې تاسو دا سلیکشن ډېر په اسانه سره کولی شئ. کلیک وکړئ به نو دا سلیکشن وشو. دغه زه ډي سلیکټ کوم. دوستانو امید لرم چې دا ټیوټوریال به تاسو خوښ شوی وي. ملاویږو به په نوي ټیوټوریال کې. په لوی الله مو سپارم.